السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. پر ما حج فرض دی، پیسې را سره سته. یو چا راته وویل چې په خپلو پیسو مځه، پیسې ورته قرض کړه. دا خبره د شریعت د نگاه څخه څنګه ده؟ فقهای کرام رحمهم الله نوشته کړي دي، وایي که چیرې د یو چا پیسې شکمنې وي، شک و شبهه پکې وه، نو د هغه دپاره دا پکار دی چې په هغه شکمنو پیسو باندې ولاړ نه سي، بلکې د یو چا څخه د پیسې قرض کړي، د قرض پیسې پاکې وي، په هغه پیسو باندې د حج وکړي او بیا دی و هغه کس ته د چا څخه چې قرض کړی دی و هغه ته د هغه خپلې پیسې ورکړي. نو دا په هغه صورت کې چې د یو چا پیسې شکمنې وي، دا ورته پکار دی. ځکه یو حدیث شریف کې راځي، وایي ډېر خلک داسې وي چې حج ته ولاړ سي، نو په حج کې هلته پر بیت الله شریف باندې طواف کوي، په طواف کې وایي چې لبیک اللهم لبیک. لبیک معنا یا الله په خدمت کې حاضر یم. وایي د اسمان د خوا څخه غږ ورته وسي چې لا لبیک ولا سعدیک بل کله مردود علیک. د اسمان د خوا غږ ورته وسي چې ستا لبیک نه دی قبول. دا بند کړه. د اسمان د خوا غږ ورته وسي چې ستا لبیک موږ ته نه دی پکار، مخ دې تور څه په دې لبیک ځه ولاړ سه. الله جل شانه جواب ورکوي. یو سړی و الله ته نارې وایي چې یا الله حاضر یم خدمت ته، الله وایي لا لبیک. نو علما کرام وایي دا اکثر هغه څوک دي چې په مردارو پیسو باندې، په مردار مال باندې تللی وي، نو هغه ته به الله پاک دغه حج نه قبلوي. نو علما کرام وایي که چیرې د یو چا پیسې مشکوکې وي، نو هغه کولی سي چې د بل چا څخه پیسې قرض کړي، د قرض په پیسو باندې ولاړ سي او هغه ته بیا پور ادا کړي. شیخ صاحب پوښتنه مې دا ده چې زه ډېر په تکلیف یم، داسې سوچونه او فکرونه راته پیدا کېږي چې زه پر ایمان بیریږم، زه څه وکړم؟ یو صحابي راغلی نبی علیه السلام ته شکایت وکړي، ولی یا رسول الله داسې فکرونه را سره پیدا کېږي، لأن اکون حممه لأن اکون حممه احب الی من ان اتکلم به. ولی یا رسول الله داسې فکرونه او سوچونه را سره پیدا کېږي چې زه تور سکروټه سمه، تور ایرې سمه، یعنی وسوځمه، دا می خوښه ده تر دې چې دا خپل سوچونه بیان کړم، یعنې دومره خطرناکه سوچونه دي. نبی علیه السلام ورته وویل ول داسې سوچونه او فکرونه پیدا کېږي؟ ول و ول فذلک عین الایمان، ول دا عین ایمان دی. نو د چا سره چې دا سوچونه او فکرونه پیدا کېږي په دې خفه کېږي نه، دا د خوشحالۍ خبره ده، دا د دې علامه ده چې د ده په سینه کې ایمان موجود دی. ځکه غل و هغه کور ته ځي په کم کور کې چې طلا پرته وي، چې په کم کور کې طلا نه وي خاورې غل ورځي، نو ستا په سینه کې ایمان دی، ځکه شیطان کوشش کوي چې تا ته فکرونه واچوي. علي قاري صاحب رحمه الله په مرقات د مشکات په شرح کې د دې حدیث شریف په تشریح کې لیکلي دي چې چاته داسې فکرونه پیدا کېږي، دغه آیات کریمه هم د دعا هم ده. دا دی وایي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. دا په سورة المؤمنون کې راځي، د سورة المؤمنون آیت دی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. د دې آیات کریمه ورد کوه، الله جل شانه به د دې مشکل خلاص کړي. شیخ صاحب الله تعالی دې اوږد عمر درکړي، آمین، د خیر لپاره. پوښتنه مې دا ده چې موږ اورېدلي دي چې د مکې شریفې د طواف په ځای کې ډېر نبیان دفن دي. روایاتو کې راځي، یو روایت کې راځي چې د مقام ابراهیم او د زمزم په مابینځ کې او یا انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم دفن دي، قبرونه یې. او بل روایت کې راځي چې د دې مکې مکرمې چې کوم مطاف دی شاوخوا د حجر اسود څخه تر رکن یمانی او تر مقام ابراهیم او تر زمزم په دې ځای کې 300 انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم قبرونه دي. د څو انبیاء قبرونه دي؟ 300 انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم. نو ځکه مخکې بیان کې موږ دا خبره وکړله
چې الله جل شانه چې کله د یو چا نصیب وکړي هلته ولاړ سي ډېر ادب به کوې ډېر احتیاط به کوې ته چې په کوم ځای باندې قدمونه ایږدې ستا تر قدمو لاندې د انبیاو علیهم الصلاة والتسلیم قبرونه دي د نبیانو قبرونه دي بې ادبي کول بې احترامي کول ټیلې وهل ټمبې وهل بعضې خلک چې دي هغه شور کوي جنجال کوي دا شان ټوله چې دي دا د بې ادبۍ په زمره کې راځي ډېر احتیاط به کوي روایاتو کې شته دا خبره تر 300 انبیا علیهم الصلاة پر ذکر راغلی دي مولوی صاحب سوال من این است که اگر به حج یا عمره رفتیم برای ما عمره زیاد آوردنی بهتر است یا طواف راهنمایی کنی برای اونمو کس که از بیرون آمده مثل که ما و شما افاقی میگویه برای مردم که افاقی باشه به اونها از زیاد عمره بهتر است که زیاد طواف کنه یعنی برای او کس که برای عمره میره زیاد عمره میکنه از او بهتر است که طواف زیاد کنه زیرا که طواف یک مستقل عبادت است برای او بهتر است که طواف را زیاد کنه ولی فقهای کرام یک جمله نوشته کرده که طواف برای اونمو کس بهتر است کسی که اونمو وقت عمره را بر طواف مصرف کنه مثلا یک کس در مکه مکرمه است میخواه که عمره کنه برای عمره ضروری است که تا به مسجد عایشه بروه از اونجا احرام بسته کنه واپس بیایه پس طواف کنه سعی کنه تمام پورا کنه تقریبا اینمی کار کم از کم 2 ساعت میخواه شما که عمره نمی کنی بجای عمره باید طواف کنی بهتر چی وقت است وقتی که شما مردم شما اونمو وقت که 2 ساعت برای عمره بود و 2 ساعت را بر طواف مصرف کنی این بهتر است یکی طور است که ما عمره هم نمی کنیم و یک طواف کردیم رفتیم در اتاق خود خواب شدیم یه خو نیست از عمره کردن برای ما و شما اونجا طواف بهتر است به اینمی شرط که اونمو وقت عمره را در طواف مصرف کنیم شیخ صاحب روزگار می ډیر خراب دی او خبر می هم څوک نه مني ډیر زیات خفه یم او تشویشي یم حتی څو ځلې مې د بل چا قتل او خپل ځان خودکشي ته هڅېدلی یم د حل لاره راته وښیه بېروزګاري بېوظیفې او بېاعتباره انسان یم او ځان او بل چا قتل ته مې زړه کېږي اصل دا بېروزګاري نه ده وروره دا د بېروزګاري وجه نه ده دا د بېدینۍ وجه ده دا د چا وجه ده دا د بېدینۍ وجه ده د بېروزګاري په وجه باندې انسان بل نه قتل کوي دلته خلک ولاړ دي بیرون سهار راوځي په خپله ریړۍ کې پیاز یا کچالو یا سبزي راواخلي تر ماښامه ولاړې په ټوله ورځ کې 100 روپۍ وګټي ته ورڅه پوښتنه وکړه دومره خوشحاله دي چې د بادشاهانو هم خوشحاله دي تر وزیرانو هم خوشحاله دي غریب خلک دي سپینګري دي ځان نه قتل کوي نه بل قتل کوي اصل مسله دا د الله جل شانه قرآن شریف کې وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا الله پاک وایي چا چې زما د دین څخه مخ واړوي زما د احکامو څخه مخ واړوي زه به زندگی ترخه کوم د الله د قرآن آیت دی زه به زندگی ترخه کوم زندگی به داسې ترخه وي چې د ځانه به هم بد کېږي د بله به هم بد کېږي نو دا اصل د ګناه وجه ده استغفار په کثرت سره وایه استغفار ډیر وایه الله جل شانه به هم رزق درکړي او هم به خوشحالي درته حاصله سي زه دغه دپاره ملګرو ته اسانه طریقه دا ښیمه چې روزانه کم از کم 100 واره استغفار وایه 5 وخته لمونځ په جماعت کوه در هر جماعت وروسته 100 واره استغفار وایه چې دا تقریبا 40 ورځې دا معمول وکړه 40 ورځې دا تجربه ده ان شاء الله الله پاک به هم رزق درته پراخ کړي او هم به خوشحالي درته حاصله سي